اسرائیل له ایران وروسته پر سوریې خطرناک بریدونه کړي. اسرائیلي پوځ د سوریې پر دفاع وزارت تازه خونړي بریدونه کړي او نوموړي هیواد ته ننوتلي. په یادو بریدونو کې ګڼو ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. د اسرائیل بریدونو ته د احمد شارع غبرګون هم راغلی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د سوریې د ولسمشر څرګندونې هم لرو، خو پیل د اسرائیل پر بریدونو کوو. د سوریې د بشري حقونو څار ډلې د چهارشنبې پر ورځ اعلان کړی چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د دغه هیواد د دفاع او کورنۍ چارو وزارت لږ تر لږه 15 سرتیري وژل شوي دي. دا بریدونه داسې مهال کیږي چې په سویدا ولایت کې د دروز ځواکونو، بدو قبیلو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د اسرائیل پوځ وایي چې د چهارشنبې پر ماښام د سوریې په خاوره کې پوځي عملیات ترسره کړي. په دغو عملیاتو کې لسګونه اسرائیلیان چې له پولې تیر شوي وو بیرته یې خپل هیواد ته لیږدولي دي. د اسرائیل پوځ ویلي دغه عملیات د پولیسو په همکارۍ ترسره شوي او موخه یې د سوریې د دروز خلکو پیژندل او بیرته ستنول دي چې د اسرائیل خاورې ته ننوتلي وو. د یاد پوځ په وینا عملیات لا هم روان دي. د سوریې لنډمهاله ولسمشر په یوه ټلویزیوني وینا کې وایي چې له اسرائیل سره له جګړې نه ویریږي، خو د سوریې د ولس د ګټو او سولې خوندیتوب غوره ګڼي. هغه ټینګار وکړ چې د جګړې او داخلي اصلاحاتو ترمنځ د نورو ویجاړیو د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو لاره غوره کړې ده. نوموړي د سوریې د بې ثباته کېدو لپاره د اسرائیل هڅو ته په اشارې دغه هیواد د داخلي فتنې پر رامنځته کېدو تورن کړ.